السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې ما ګورئ چې زه داسې یو اتاق کې ولاړ یم. دا اتاق ډېر پخوانی جوړ شوی، تاسې به دغه شیان ګورئ. او دلته زما یو ډېر دردمند او بیچاره کاکا اوسیږي چې یو میاشت مخکې د ده غورځېدلی هډوم یې مات شوی. هډوم یې مات شوی او د ده سره دومره پیسې نشته چې دی لاړ شي ډاکټر ته او د ده علاج وشي. د ده هم عملیاتو ته ضرورت ده تر څو عملیات یې وشي او په خپلو خپو باندې شي. خو بدبختانه به ووایم چې حاجي صاحب حتی د خوراک دپاره څه نه لري، کور کې وړون لري، کور کې غوړي نه لري، ډاکټر دپاره به یې له کومه کړي. هغې باندې خو ډېر مصارف کېږي، تقریبا 50-60 زره افغانۍ مصارف کېږي. قدرمن لیدونکو، موږ ځکه دغه معلومات له تاسو سره شریکوو چې زموږ په وس کې هم نه وي، ځکه چې موږ تېره ورځ هم یو کاکا چې د زړه مشکل یې درلودل عملیات مو کړلو، بالاخره عملیات هم کامیاب شول. هغې نه وروسته بیا هم دی بیچاره رزق یې ختم و وفات شو. همداسې به اوس چې زه د تاسو سره خبره کوم، یو بله خورکۍ چې هغې تیزاب څښلي وو، معده او دا ټول، هغه هم عملیاتو ته ضرورت لري. اوس علي آباد په شفخانه کې ده بیچاره، هغې باندې مصارف روان دي. کاکا هم د ده د حاله خبر شو. دا د موږ ځان باندې فرض وګڼله چې د ده غږ به تر خلکو رسوو، هغه خلک چې دوی یو څه په لاس کې لري او شتمن دي. کاکا دلته هډوم مات شوی، هډوم یې مات شوی، یو میاشت کېږي په کټ باندې پروت ده. که موږ او تاسې ځان سره فرض کړو کله چې موږ او تاسې په غاښ باندې درد شي، سهار کې څومره وختي ځو ډاکټر ته ځو، ځان رسوو، ولې موږ باندې درد. ګوره درد ډېر سخت دی، هر څه زغمل کېږي خو مګر درد نه زغمل کېږي. بیا هغه متل دی چې مړ شي وایي مجبور مه شي، خو مجبوري بیا ډېره سخته ده چې نه څوک سره قرض کوي، نه خپله کار کولی شي، اوس سپین ږیری یم، په کور کې دې هم څه نه وي. راځئ کاکا سره همکاري وکړو. دا ویډیو ډېره اوږدوم نه، تاسې نه یوه غوښتنه کومه، که د چا وس رسیږي کاکا سره همکاري وکړئ. که د چا وس رسیږي دا ویډیو نورو خلکو سره شریکه کړئ تر څو دغه صدقه اجره کې ټول سره شریک شو. ستاسو ته به موږ انتظار وو چې کاکا بوځي ډاکټر ته، د ده علاج وشي، د ده دغه ستونزه حل شي. ځکه وله ډېره سخته وي چې داسې توره کوټه کې سړی ناست وي. تاسې دا کوټه خو وګورئ، په دې کې سړی ناست وي او فقط په زړه کې ګیلې ورته درېږي، په زړه کې خبرې ورته درېږي او تېر وختونه ورته درېږي او د ده په لاس کې څه نه وي، فقط ټوله توجه یې الله ته وي، بس هر څه د الله نه غواړي. راځئ دغه امتحان ده، شاید ما ته باندې داسې حالت راځي، که نن ما ته ځوانان یو په صحت باندې روغ یو، حتما که مرګ بیړه ونه کړله داسې به سپین ږیري وو، دغسې به کټ کې وو لکه څنګه چې زموږ تاسې کاکا ده. مخکې له دې نه چې داسې یو حالت ته رسېږو، راځئ د خپلې ځوانۍ نه او د خپل وخت نه ښه استفاده وکړو، یو چا سره مرسته وکړو، یو چا سره همکاري وکړو. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځو کاکا موږ به ولی وي ډاکټر ته او د ده عملیات د تداوي روانه وي. تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم.